دا فلسطینی سړی سلیمان ابو ناموس دی. وایي د 100 کالو نه زیات عمر دی. یو شمېر تاریخي واقعیات یې له مخې تیر شوي دي، لکه سلطنت عثمانیه، د برطانیې واکمني، د کال 1948 د عربي هیوادونو ترمنځ جنگ او بیا د اسرائیل نوی ریاست. ابو ناموس د کال 1948 په جګړه کې د خپل کلي نه بې کوره شوی او د هغه وخت راهیسې د پناهګزینو په کیمپونو کې ژوند کوي. وایي اسمي سليمان سليمان زما نوم سلیم سلیمان ابو ناموس دی. زه د شی بازلې د عتیحه ښار یم. زما عمر 112 کاله دی، ځکه چې ماته د ترکیې او برطانیې جنگ ښه یاد دی. زه هغه وخت د 12 کالو وم. حاضر حرب تركية مع بريطانيا وأنا سني 12 سنة. د یوې زمانې راهیسې په کېږدو کې د اوسېدو وروستو ابو ناموس نن سبا د غزا په جبالیا کیمپ کې ژوند کوي چې د ملګرو ملتونو د امدادي ادارې لخوا ورکړل شوی. وایي دا کور د خیمو نه ښه دی، خو بیا هم د خپل کور مینه پې نه ماتېږي. انت هالحين لما تيجي مثل تستأجري داري. دلته تاسو ته داسې نه ښکاري چې ګنې تاسو په یو کور کې اوسېږئ. داسې ښکاري چې تاسو د څه وخت لپاره دلته ایسار یئ او ژر به د دې ځای نه رخصتېږئ. لکه د نورو پناهګزینو په څېر ابو ناموس هم د خپلو بنیادي ضرورتونو پوره کولو دپاره د ملګرو ملتونو امداد ته سترګې دي. خو دغه امداد هم د کال 2013 د ستمبر راهیسې په کمېدو دی، ځکه چې امریکا ورسره مرستې په دې خبره تړلې دي چې په دغه اداره کې لوی غبن کېده. خو ابو ناموس د امداد د کمی په اړه داسې وایي. زه ډېر په قهر یم، ځکه چې دغه ادارې زمونږ خوراکي امداد بند کړو. اوس به زه او زما کورنۍ څنګه ژوند کوو؟ په امدادي شفاخانه کې زما دارو هم نشته او ډاکټران ما ته وایي چې د بهر فارمیسۍ نه یې ځان له واخله، خو ما سره پیسې نشته چې ځان له یې واخلم. د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له کبله نږدې 15 میلیونه پناهګزین د بېروزګارۍ او لوږو تندو سره د کلونو راهیسې مخ دي. د ملګرو ملتونو د خیر ښېګړې اداره دغه پناهګزینو له د